نو چې قیامت پر ورځ درته الله دا ووایي چې تا خو پخپله په خپل ځان ګواهي کړې ده. او ځکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې قیامت پر ورځ به الله دې بنده ته دا وایي نن ستا دپاره دغه کافي دی چې ته پخپله په خپل ځان ګواهي کړې. او بیا اقا نفس اقا انسان بیا هم د الله په نافرمانۍ کې لیکي. خپلو اعمالو ته وګورو نه که دا اوس چې په دنیا کې د څه کردار دی او څه خیر دی ته وګوره او سوچ پې وکړه، پخپله سوچ وکړه آیا ستا دا اعمال او ستا دا کردار، ستا دا دینداري، ستا دا طریقه، ستا دا ژوند دا به د قیامت په ورځ د الله په در کې قابل قبولي؟ دا ته چې څه کوې ته به دې مطمئن یې؟ عجیبه خبره دا ده ښه په هوش اواز کوي زه بې نه یم مطمئن. دا ډېره تعجب خبره د چا نه تپوس کوي نه جي نه یم مطمئن پې نو ناز څه ته مطمئن پې نه یم. سبحان الله، یعنې سړی داسې ښه صفا وي مطمئن پې نه یم. او بیا اقا نفس اقا انسان بیا هم د الله په نافرمانۍ کې لیکي. نو چې قیامت پر ورځ درته الله دا ووایي چې تا خو پخپله په خپل ځان ګواهي کړې ده. او ځکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې قیامت پر ورځ به الله دې بنده ته دا وایي نن ستا دپاره دغه کافي دی چې ته پخپله په خپل ځان ګواهي کړې. پخپله به دا انسان په خپل ځان باندې ګواهي کړي. او په سورة القیامه کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده. او په سورة العادیات کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې دا انسان په خپل ځان باندې پخپله ګوره ګواه دی. موږ چې لاسونه اوچت کړو یا الله ګناهګار یم او یا الله داسې یم او داسې یم او داسې دا هر څه مو پخپله وایو. ښه نو چې زه ګناهګار یم او زه کمزور یم او زه مطمئن یم په دې خپل کردار او په دې خپل ژوند او په دې طریقه، نو دې نه بس څه تبدیلي خو راوله که نه څه نیم څه خو وکړه که نه مطمئن نه یم او طریقه حقه ده. یا الله ګناهګار یم او په ګناهونو کې اخته یم، یا الله دا کمزوری بنده وبخه زما نه ډېر ګناهونه شوي او بیا هم ډېر ګناهونو کې لګیا یم. ته خو څه خو غوروالی خو څه راوله که نه څه تبدیلي راوله، څه ځان د دې زوړ حالت نه بدل که که نه چې قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی ته ور مخامخ شي او ستا په دې صحیفه کې دا پراته چې او دی و ګناهګار ډوب په ګناهونو کې خو بیا کوشش او محنت کړی دی. نو په خوله باندې دا چې نه جي زمونږ دا ژوند ټول ګډوډ دی او دینداري کمزوري ده او مخکې شان کمزوري روانه. کله چې دا اعلان وشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر دغه ټینګ کې به ماشوم بوډا شي. وتضع كل ذات حمل حملها او هغه زنانه چې د حمل خاوند دی او حمل په خېټه باندې بچی په خېټه باندې د یری د لاسه هغه بچی به د خېټې نه ولیږي. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. او خلق به ته داسې ویني لکه دوی چې په نشه کې. الله وی حال دا چې دوی په نشه کې به نه وي بلکې الله عذاب سخت دی، د عذاب به ګډوډ کړي. او کله چې په خلکو باندې سخت راشي نو دې هسې داسې ښکاري لکه دی چې په نشه کې ګډوډ شي، خبرې هم ګډوډې شي، کار ته هم ګډوډ شي او تر شي، څه لیونۍ غوندې کې شي چې کله به سړي باندې سخت راشي نو چې جهنم راوستی شي. او د الله سبحانه وتعالی کرسی ولګي د حساب دپاره او د کتاب دپاره او عملنامې تقسیم شي، پل صراط ولګي او بیا دا اعلان وشي چې د زرو کسانو نه یو جنت ته او یو کم زر جهنم ته. د دې سره بس فلک نشه کېږي نه. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. او دا خبره همدقه شان الله سبحانه وتعالی په سورة الحج کې کړې ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ولكن عذاب الله شدید. الله وی هغه مور چې بچی له پی ورکوي دغه بچی به پرېږدي کوم بچی